تاله جایز نه دی چې ځان تباه او برباد کړي، ځان هلاکت ته وورځې. موږ کلونه برباد کړه، شپې هم ضایع کړې په فیسبوکونو باندې او په یوټیوبونو باندې او په واټساپونو باندې. الله اکبر. او په تاش او تورب او لډو باندې زموږ ځوانانو عمرونه وبیل. دا څومره قیمتي ژوند دی. ته ورشې یو مړي نه تپوس وکړه، کاشکې دوی خبرې کولې چې ستا دپاره یو ورځ ژوند دا ټوله دنیا چې خرڅ کړي هغه ته په دې باندې یو ورځ ژوند نه میلاوي. دا خو موږ هسې وایو امانت، نور امانت مفهوم چا وپېژانده؟ امانتداري ډېر کم خلک پیژني. او حذیفه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د الله رسول وفرمیل چې امانت الله رب العالمین د خلکو په دې زړونو کې نازل کو، د خلکو د زړونو د یخ ته ورسید، او دا امانت د خلکو د قرآن او د حدیث نه یاد کو. خو بیا به داسې وخت راشي چې یو سړی به اوده شي، الله رب العالمین به یې د زړه نه د امانت والي، او اول چې اوچتېږي زموږ نه هغه به امانت اوچتېږي، خیانت به ډېري. زما عزتمندو امانت صرف دې ته نه وایي، زموږ د عام عوامو دا نظر دی ګنې تاله چې چا پیسې درکړي چې دا د ځان سره کښېده زه به نه بیا غواړم، صرف دا امانت دی. دا امانت دی، خو دا د امانت یو معنی ده. امانت خو ډېر وسیع مفهوم دی. زما عزتمند ستا سره ستا دا دین امانت دی. که په دې دین تا ایمان راوړی، دین دې قبول کړی، که په دې د عمل ونه کړه، خیانت دې وکړو، د الله او د الله د رسول سره چې کوم لوزونه کړي دا ستا سره امانت دی. که دا دې سر ته ونه رسول تا خیانت وکړو. او ستا دا بدن ستا سره امانت دی. دا بدن تاله جایز نه چې دا خودکشي وکړي، تاله دا جایز نه ځان نه یو عضو کټ کړي، تاله جایز نه چې ځان تباه او برباد کړي، ځان هلاکت ته وورځې. دا ستا سره ستا دا بدن امانت دی. او د ټولو نه یو لوی امانت ستا سره ستا دا ژوند امانت دی چې دا په ټولو کې قیمتي شی دی. د یوې ورځې قیمت شته، د کال قیمت شته، د شپېتو کالو به څومره غټ قیمتي. دا تاله الله رب العالمین امانت درکړی، د دې وجې په قیامت په ورځ باندې وعن عمره فیما افنا، دا عمر دې به څه کې لګولی و؟ ستا چې دا ورځ اوړي، ستا چې دا شپه اوړي، او ته چې دې مرګ ته نږدې کېږي، دا ټول ستا سره امانت دی. که دا عمر دې برباد که، د قیامت په ورځ به دې جواب ورکې. دا نه چې شپې سبا که، ستا یو شپه څومره قیمتي ده، ستا یو ورځ څومره قیمتي ده، ستا یو ماښامې څومره قیمتي دی، ستا یو سبا څومره قیمتي دی. که دا عمر دې ضایع که، د قیامت په ورځ به په لاسونو باندې چکونه لګې، افسوسونه به کې، تړتقې به وې، او د دې خبرې جواب به رسره نه وي چې الله تا ماله قیمتي شی راکړی او ما پې څه وکړ. د دې وجې عبدالله ابن مسعود به فرمایل چې زما د خفګان ورځ هغه وي چې ورځ تېره شي، دا انور راوخېږي او پرېوځي، او دا ورځ زما د تقدیر نه ختمه شوه، زما د عمر نه ختمه شوه، نقص اجلی ولم یزد عملی، نیټه مې رانږدې شو، عمل مې سوا نه شو، په هغه ورځ باندې اوس ډېر خپېمان او ډېر خفه یم. یو ورځ موږ کلونه برباد کړه، شپې هم ضایع کړې په فیسبوکونو باندې او په یوټیوبونو باندې او په واټساپونو باندې. الله اکبر. او په تاش او تورب او لډو باندې زموږ ځوانانو عمرونه وبیلل. الله المستعان. دا څومره قیمتي ژوند دی. ته ورشې یو مړي نه تپوس وکړه، کاشکې دوی خبرې کولې چې ستا دپاره یو ورځ ژوند دا ټوله دنیا چې خرڅ کړي هغه ته په دې باندې یو ورځ ژوند نه میلاویږي. زموږ ځوانان د ماښام نه واله تر د شپې د 2 بجو پورې دغه شي ته پراته وي، او بیا څه دی
بیا چې سبا راپاسي نو 8 بجې د سارې مونځ یې قضا کړی. دا عمر ستا سره وروره امانت دی، حفظ و امانه. ته به د امانت څوکۍ کې امانت به نه ضایع کې. دا ژوند ګوره ستا سره امانت دی.